کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. قسم دې پر روخان ورځ او قسم دې پشپا کله چې هغه په آرام سره خول شي. اے نبی صلی الله علیه وسلم ستا رب ته هرگزه نه پرې خو دی او نه درنه هغه ناراضه شوی دی او یقینا چې ستا د پاره ورستنی دور د اولنی دور نه غوړه دی او ډیر ضربه ستارب تعالی دومره صدر کړی چې ته به خوشاله شي. آیا هغه ته یتیم ونموندې او بیا یې درلا زه درکړو او ته یې اوموندې چې لار درته نو معلومه نو لارې درته اخودله او ته یې اوموندې چې غریب وې نو بیا یې مالدار کړې. نو په یتیم باندې سختی مکوا او سوالګری مرټا او د خپل رب د نعمت اظهار کوا.